د ټکساس د ښوونځي برید کوونکي لیک تر لږه 19 ماشومان او 2 ښوونکي له وژلو څو دقیقې مخکې انلاین لارې د برید خبرداری ورکړ. په سلامونه مو هرکلی کوم. امریکا کې د بریدونو لړۍ زور اخیستی، یو ځل بیا پر سناتورانو فشارونه ډیر شوي ترڅو د 18 محدودیت قانون چې دوی سره له 2 کلونو راهیسې پروت دی تصویب کړي. د ټکساس بریدګر چې لږ تر لږه ماشومان او 2 ښوونکي یې وژلي دي، د برید څخه 15 دقیقې مخکې په ټولنیزې رسنۍ کې پر یو لومړي ښوونځي برید خبر ورکړی. د ټکساس والي کریګ ایبټ د چهارشنبې په ورځ ویل د برید په اړه ویرونکي توضیحات راپورته کیږي. ښاغلی ایبټ په یو خبري کنفرانس کې وویل بریدګر چې د 13 کلن سلوارډ راموس په نوم پیژندل شوی یو پیغام هم لیکلی و چې هغه په خپله انا یو بل ځای باندې ډزې کړي. بریدګر لومړی خپله انا په مخ ویشتلې او بیا یې خپل موټر د ښوونځي د دیوال سره ټکر کولو وروسته د شا دروازې له لارې ښوونځي ته داخل شوی دی.